وګورئ راځو وینډوز 10 ته وینډوز 10 کې او همدارنګه وینډوز 8 کې تاسو سره یو نیو کمر مینیو ده چې دا تاسو سره وینډوز 7 کې نشته ده په وینډوز 7 کې نشته او دې ته ویل کېږي کویک اکسس مینیو کویک اکسس مینیو یا QAM دا لنډیز دی ها دا مینیو به تاسو څنګه راخلاصوئ د دې لپاره سټیپس یا طریقه کار څه دی تاسو به لاړ شئ وینډوز بټن دې باندې به یو رائټ کلیک وکړئ څه به وکړئ رائټ کلیک به وکړئ کله تاسو رائټ کلیک وکړئ نو تاسو سره به څه راخلاص شي کویک اکسس مینیو به سره راخلاص شي او د کویک اکسس مینیو کې تاسو سره موست یوزفل کمانډز دي هغه کمانډونه چې تر ټولو زیات استعمال لري هغه دا کسانو چې وینډوز جوړ کړی دی مایکروسافټ کمپنۍ نو هغه داسې طریقه کړي ښه زبردست کاری کړي چې هغه کمانډونه چې ډیلی یوزیج لري روزانه استعمال لري ډیر زیات استعمال لري هغه چیرته راوستي دي ټول د کویک اکسس مینیو ته راوستي که چیرې یو کس دا کویک اکسس مینیو مکمله صحیح زده کړي ایم شور هغه وینډو کې مشکل نه لري وینډو کې سناسد هغه مشکل حل دی که دې کې دا یو څو کمانډ دي په شمار باندې یو څو کمانډ ډېر کمانډونه دي نه دا تاسو صحیح زده کړئ نو سناسد تاسو مشکل وینډو کې حل وي وینډو کې به دومره خاص وینډوز کې مشکل نه لري وګورئ زه به راشم دې برخه کې او دلته به یو رائټ کلیک وکړم او چې کله کلیک وکړم دا کمانډ دی موږ تاسو سره پروګرام ان فیوچرز تاسو ویلم دی که نه موبایلټي سنټر به پاور آپشن ایونټ ویور سیسټم ډیوایس مینیجر نیټورک کنیکشن ډیسک مینجمنٹ کمپیوټر مینجمنٹ کمانډ پرامپټ ټاسک مینیجر کنټرول پینل فایل ایکسپلورر سرچ رن تاسو ویلې دا دوه کمانډ هم تاسو ویلې په دې کې صرف تاسو څو کمانډونه شوي سرچ رن شټ ډاون هم درته شوی دی پروګرام ان فیوچر هم تاسو ته شوي اوس راځو موبایلټي سنټر ته څه ته موبایلټي سنټر موبایلټي سنټر داسې سنټر نه دی چې تاسو دې کې د موبایل مطابق څه هغه وکړئ هسې نوم یې دی ښه خو دې کې کمانډونه نور دي د موبایلټي سنټر په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر ساوند کنټرول کړئ څه کنټرول کړئ ساوند کنټرول کړئ مثلا بیټري ته لاړ شئ او نورو داسې کمانډونو ته راځئ وګورئ تاسو دې باندې رائټ کلیک وکړئ بیا موبایلټي سنټر ته راشئ دې ته موبایلټي سنټر ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي وینډوز موبایلټي سنټر د موبایلټي اصلي مطلب دی کنکشن یا ارتباط موږ دا موبایلونه ولې کاروو کنکشن لپاره کنه کسانو سره زموږ تاسو کنکشن جوړ شي ارتباط جوړ شي نو دې کې موبایلټي سنټر نوم یې ځکه ورکړی دی چې تاسو د کمپیوټر کې کوم ځای کې کنکشن ریلیشن او دا جوړوي نو تاسو موبایلټي سنټر ته راځئ کوم ځای ته راځئ موبایلټي سنټر دې برخه ته راځئ نو ګورئ دلته اول کمانډ د ډسپلی مربوط دی ستاسو د دې سکرین روښنایي دې زیاته وي کمه دې وي صحیح ده هغه سکرین کې تاسو ته پته نه لګېږي خو دلته ماته ښکاري او تاسو ته په ریکارډ کې راځي بیا ریکارډ ورته وګورئ د دې لپاره تاسو ته ما شارکټ هم ښودلی او که ستاسو یاد وي تاسو به لاړ شئ د خپل کیبورډ ته کیبورډ کې به ګورئ آن سکرین کیبورډ زه تاسو ته راولم دا FN یعنې فنکشن بټن او دغه ایروز بټن دا ایرو اپ ایرو ډاون دا چې کله تاسو پریس کوئ ستاسو په دې کمپیوټر کې ستاسو د سکرین روښنایي زیاتېږي کمیږي او هغه دغه طرف کې تاسو ته یو پروګرس بار هم راځي دا پروګرس بار کې تاسو ته دا ښیي لکه لاندې طرف ته روښنایي کمه شي او پاس طرف ته تاسو وړئ روښنایي زیاته شي خو په ټولو لپټاپو کې دا میتود نه دی ټولو کې یو شان نه وي په ټولو لپټاپونو کې دا یو طریقه نه وي خو تاسو به څنګه پیژنئ چې موږ تاسو سره په دې لپټاپ کې کم بټنې دي چې هغې سره دا روښنایي کمیږي یا زیاتېږي د دې یو آیکن په واسطه باندې دا یو نښه ګوري دا چې تاسو سره په هر بټنو باندې وي
او ماغه سره به اف ان یا فنکشن بټن ونیسئ او بیا به تاسو دا لایټنس یا دا ډارکنس دا به زیاتوئ یا کموئ. لایټنس روښنایي، ډارکنس د رنګ کمول، د روښنایي کمول، یا برایټنس، لایټنس، برایټنس او ډارکنس. ښه دینه وروسته تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر دا ساوند بند کړئ، میوټ شي یا د سلو شي یا د کم شي، نو دې ته ویلیوم ویل کېږي. ولیوم ګوره میوټ بس تاسو عمومي دا ساوند بند شو، لکه لوډ سپیکر ساوند بند شو، د مایک نه د څه د لوډ سپیکر. او دې نه دا ولیوم تاسو غواړئ کم کړئ یا زیات کړئ، ساوند تاسو سره جګ وي یا مطلب ټیټ وي. د دې لپاره وګورئ تاسو دلته کې زه لږ څه پلی کړم. Let's come to Islamics and for example to Pashtunatuna something لکه دلته به زه یو څه پلی کړم، خدای وکړي چې ښه وي، ښه که نه وي خیر ستاسو پریکټس خو به وشي. صحیح ده؟ ولیوم کموئ زیاتوئ. صحیح ده؟ دا تاسو د دې ځینم کولی شئ او دلته د دې ساوند کې هم دا موضوع تاسو ویلې وه. صحیح ده؟ اسانه طریقې دا ده، اسانه طریقې دا ده بس د لوډ سپیکر باندې کلیک کوئ او مونږ تاسو د دې ځینه دا نه کارو، دا د ټول کمپیوټر عمومي ولیوم دی. د تاسو څه پلی کړي وي د هغې ساوند جوړوئ، خپله هغه پلیر نه کوئ. صحیح ده؟ هغې دې نه تاسو کوئ. میوټ کې بس میوټ شو تاسو سره، څه شو؟ میوټ شو. بل زمونږ تاسو د کمپیوټر کې د دې برق کنټرول د هر څه لپاره یو پاور پلان جوړ شوی وي. څه جوړ شوی وي؟ پاور پلان. د هغه پلان مطابق زمونږ تاسو کمپیوټر کې دا برق او هر څه کنټرولیږي. هغه پاور پلان د کمپنۍ نه د وینډوز نه 3 شکلو کې تاسو سره راځي. یو ته ویل کېږي بیلنس، څه ورته ویل کېږي؟ بیلنس. بل ته ویل کېږي های کانټراسټ، های کانټراسټ، او بل ته ویل کېږي لو کانټراسټ، لو کانټراسټ. وګورئ چې کله ستاسو سره بیلنس وي، بیلنس یا بیلنس هغه لو کانټراسټ تاسو پاور سیور هم ویلی شئ. نو ستاسو د کمپیوټر د دې برق او مصرف او د سکرین روښنایي دا هر څه متوسط شکل کې وي، وسط شکل کې وي. کوم شکل کې وي؟ وسط، متوسط شکل کې وي. پاور سیور کې بس تاسو د سکرین روښنایي کم شي، چارجز به بیټري زیات ساتي، ځکه چې د سکرین روښنایي کم شي نو بیټري به خامخا چارجز زیات وخت پورې ساتي. خو ستاسو سکرین به ډېر روښانه نه وي، سکرین به داسې رڼا تته وي، روښانه به نه وي. صحیح ده؟ بل های پرفارمنس دی، ستاسو د سکرین دا روښنایي دا لایټنس به تر ټولو زیات روښانه وي، خو همغومره زیات چارج به مصرفوي. لکه دا کمانډونه د آپشن تاسو سره موبایلو کې هم شته دی، هلته روښنایي زیاته کوي کمه کوي، دې ځینې بیا تاسو سیټ کولی شي، بیلنس وغیره. دا یو د ډسپلی کمانډ دی، یعنې د پروجیکټر کمانډ دی. ستاسو په کمپیوټر کې تاسو سره دویم مولټیپل سکرینز وصل وي، لکه سیکنډ سکرین وي، تھرډ سکرین وي، کیمرې وي، سیکیورټي کیمرې وي. د هغې د کنیکشن او ډسکنیکشن لپاره تاسو دلته راځئ. کله دا ډسکنیکټ بټن کلیک کړئ هغه سکرین سره به ستاسو ارتباط قطع شي. نو دا د دویم سکرین لپاره څه دی؟ یو کمانډ دی چې دې نه تاسو هغه سکرین کولی شئ کنیکټ یا ډسکنیکټ. ډسکنیکټ باندې کلیک وکړئ، دلته کې ګورئ تاسو دا کمانډ درکړي. پی سی سکرین آنلی تنها د دې کمپیوټر سکرین دی، تنها وي هغې سکرین کې دی تاسو ته څه نه ښکاري. اوس هلته ښکاري څه؟ نه. ډوپلیکیټ دی نه وروسته دویم نمبر کمانډ ډوپلیکیټ په نوم دی. څه په نوم؟ ډوپلیکیټ. دواړه سکرینونه دې فعاله وي. ایکسټینډډ دا سکرین کې دی کې دې هر څه ښکاره شي، خو هغه سکرین کې هغه دې لاک شي، صرف بیکګراونډ دې پکې وي. او سیکنډ سکرین آنلی دا سکرین به بند شي او هغې سکرین کې به تاسو ته هر څه ښکارېږي. نو دا د پروجیکټر کمانډس دي. د څه کمانډ دي؟ پروجیکټر. تاسو غواړئ پروجیکټر کې سیټینګ وکړئ، موبایلټي سینټر ته راځئ او بیا ډسپلی ته راځئ، ډسپلی برخه کې. دا کمانډونه ما تاسو دلته ډسپلی کې هم تشریح کړي وو، که ستاسو یاد وي. ډسپلی کې هم تاسو دې باندې ما کار کړی.
بل سینکرونایزیشن سیټینګ یا سینکرونایزینګ سنټر دی. دا سینکرونایزینګ سنټر څه کوي؟ زموږ تاسو د کمپیوټر کې سرچینګ کوي، ګوري کم ځای کې پرابلم دی، مشکل دی، او هغه ټول تاسو ته دا راجمع کوي. او چې کله راجمع کوي دلته کې دې برخه کې دا اکسس سنټر نه دی، دې ته ویل کېږي اکشن سنټر یا اکسس سنټر. دې کې تاسو ته میسیجونه درکړي. تاسو وایي چې تاسو کمپیوټر دې برخه کې پرابلم دی، دې برخه کې پرابلم دی. وینډوز ډیفینډر کې دا مسله ده، فاوند سم ملویر، بعضې وایرس تاسو سره پیدا شوي، نو دې ته ویل کېږي سینکرونایزینګ سنټر. نو دا سینکرونایزینګ سنټر تاسو همیشه باید که غواړئ چې کمپیوټر کې څه پرابلم راځي د هغې باره کې کمپیوټر تاسو ته راپور درکړي، نو هغه به تاسو سره فعاله وي. هغه به تاسو سره څه وي؟ فعاله وي. نو دا دلته فعاله ساتئ. څه ساتئ؟ د سینکرونایزینګ سنټر فعاله ساتئ. خو د آفلاین کوم رول نه لري چې کله تاسو په خپل کمپیوټر کې انټرنیټ واچوئ هغې وخت کې د دې کار روان شي، ځکه د انټرنیټ نه مو تاسو سره د وایرسو راتلل، د مشکلاتو راتلل ډېر زیات شي کمپیوټر کې، ځکه تاسو دنیا سره وصلئ، هر ډول کمپیوټر سره تاسو وصلئ، نو ستاسو کمپیوټر ته وایرس وغیره دا شیان ډېر راتللی شي. نو دې برخه کې دا سینکرونایزینګ سنټر خپل فعالیت شروع کړي او تاسو ته راپیډلی کویکلی دلته میسیجونه درکوي، او دا میسیج په ذریعه باندې بیا تاسو کتلی شئ چې ستاسو کمپیوټر کې کوم برخه کې پرابلم یا مشکل دی. دا ځانګړی د پراجیکټر کمانډ دی. یو خو سکرین دی، یو پراجیکټر دی. پراجیکټر به تاسو کتلی وي، پریزنټیشنز لپاره وي که نه، کسان هغې باندې پریزنټیشن ورکوي. نو کله تاسو ته یو ځای کې کار کوئ، ګورې دا مهمه مسله ده. وګورئ کله چې دلته کې راشئ بس ټرن آن باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو چې دلته پریزنټینګ راغی مطلب ستاسو پراجیکټر او دا لپټاپ سره وصل شي، هلته تاسو تصویر درکړي. او که پریزنټینګ نه وي راغلی، دا آف وي، ناٹ پریزنټینګ وي، نو مطلب ستاسو پراجیکټر بند دی او کار نه کوي. نو دا به د دې حصې نه تاسو جوړوئ. دې باندې داسې کلیک وکړئ د پراجیکټر آیکن باندې، د دې مربوطه څه کمانډ تاسو سره راشي. I am currently giving a presentation. زه غواړم اوس پریزنټیشن ورکم. دلته ټیک مارک واچوئ، کار به روان شي. صحیح ده؟ بل پراجیکټر ځان لپاره جدا خپل سکرین لري او د هغه سکرین خپل پکچر وي. داسې تاسو هغه د پراجیکټر هغه بیکګراوند کې کم پکچر غواړئ، نو دې نه تاسو پکچر هم ورته لګولی شئ. صحیح ده؟ مختلف قسمه پکچر، دا یو پکچر، دا پکچر. براوز ته لاړ شئ، یو ساحې نه تاسو پکچر راواخلئ، هغه پراجیکټر باندې به تاسو سره راشي. نو دا یو ټیک مارک چې کله فعاله کړئ، د هغې بیکګراوند به صرف توره صفحه نه راځي، بس پکچر به راځي ورباندې. او که دلته کې ټیک مارک وي نو بیا هلته کې تاسو سره هغه نه راځي. صحیح ده؟ پکچر نه راځي. بل سیټ د ولیوم، دا د پراجیکټر غږ دی، ولیوم یې دی. غواړئ سلو وي، زیات وي، څومره اندازه کې غواړئ، کوشش کوئ 500 دې اندازو کې وساتئ. صحیح ده؟ او بل که پراجیکټر باندې تاسو سکرین سیور لګولی، سکرین سیور موضوع خو تاسو ویلې، هغه د آن وي که آف دی وي، د دې سکرینونو لپاره نه دی، د څه لپاره؟ پراجیکټر لپاره. نو دا د پراجیکټر کمانډ دی. نو وګورئ موبایل سنټر کې تاسو سره څومره اهم او مهم کمانډونه راټول شوي، ډېر زیات استعمال لري، هر یو خپل ځای کې. بیا که چېرته تاسو راشئ د QAM یا کویک اکسس مینیو باندې تاسو کلیک وکړئ، د نو وروسته کې تاسو سره پاور آپشنز دي، دې کې پاور پلان جوړېږي وغیره، لږ کار ډېر دی پکې، بیا بل درس کې تاسو ته کوم. نو صرف نن تاسو موبایلټي سنټر باندې کار وکړئ.